السلام علیکم دوستانو د کرکټ په تاریخ کې شاهد پر افغان لوبډلې نړیوال ریکارډ جوړ سي ویډیو تر اخره را سره وګورئ که په دې چینل کې نوی یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لا هم دویمه ټیسټ لوبه روانه ده لوبه کې لومړی افغانستان توپخانه وکړه بیا زیمبابوې لوبډله توپخانې ته راوبلل افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په لومړي انینګز کې 545 منډې خو زیمبابوې لوبډلې بیا په لومړي انینګز کې 280 منډې او په دویم انینګز کې تر اوسه پورې 216 منډې په 7 وکټو ترلاسه کړي دي زیمبابوې لوبډله کوشش کوي چې په افغانستان کرکټ ملي لوبډلې باندې په 8 وکټه نړیوال ریکارډ او اوږده ملګرتیا جوړه کړي زیمبابوې په 8 وکټه د سین ویلیمز او ډونالډ ټریپانو د غوره توپخانې پر مټ اوس مهال 144 منډې ملګرتیا ترسره کړې ده تر اوسه پورې د کرکټ په تاریخ کې دا دویمه ملګرتیا حسابیږي ویسټ انډیز لوبډلې په 2003 کال کې په 8 وکټه باندې 188 منډې ملګرتیا جوړه کړې وه که چیرې د زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلې لپاره سبا د لوبې په 5مه ورځ ټریپانو او ویلیمز بیا هم زیاتې منډې ترلاسه کړي نو 19 کال وروسته به د اوږدې ملګرتیا نړیوال ریکارډ مات او په خپل نوم کړي دا د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د دویمې ټیسټ لوبې حال که مو دا معلومات خوښ سوي ویډیو در سره لایک کړئ که په دې چینل کې نوي یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ د نورو تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ تر بلې ویډیو پورې د الله په امان